کوم خلک د کونې شوقیانې یا د شاله خوراک کوروالی خوښوي؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ وګرځېږي. تر هر څه دمخه بیا یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوګل نشان ووهئ. مننه. کوم خلک د شا له خوا یا په کونه سیکس کول خوښوي؟ لکه څنګه چې تاسو به اورېدلي وي، هغه خلک یا هغه نارینه چې بیا هم تاسو ته وایم چې تاسو هغه خلکو باندې د بده نه لګېږي کوم چې د دغه کار سره مخته او یا هم روږدي شوي وي. لکه څنګه چې کوم خلک د پوخانه په وړوکوالي یا هم د غټوالي له امله په مړزیتوب او یا هم د شا له خوا نه په معامله مخته شوي، همداراز دوی د شا له خوا نه ډېر سیکس کول خوښوي، ځکه چې دوی د شا له خوا نه سیکس خوند کتلی وي او بیا هم غواړي چې مېرمنې ته یې هم ورکړي او د مېرمنې څخه هم خوند واخلي. نو تاسو که غواړئ چې تاسو دغه راز په دې طریقه کوروالی یا سیکس وکړئ، نو زموږ توصیه تاسو ته داسې ده چې تاسو کولی شئ له دوه مشکلاتو سره مخ شئ. یعنې زموږ مطلب داسې نه دی چې تاسو قصداً موږ دې مشکل ته مخامخ کوو، موږ تاسو د دې مشکل څخه بچ کول غواړو او تاسو بچ کوو ترېنه. که څوک چې د شا له خوا نه مېرمنې سره کوروالی کوي یا په کونه سیکس کوي، د هغه لومړی داسې ده چې د هغه نکاح ته خطر دی، یعنې سل په سلو په ده خپله مېرمنه طلاقېږي. که چېرته یو ځل څه چې دوه ځله وشي او که هر څو ځله وشي، نو د دې د مېرمنې د نکاح د ماتېدو امکان ډېر زیات دی. دویم، کله چې مېرمنې سره په دغه طریقه باندې یا د شا له خوا نه کوروالی یا په کونه کوروالی وشي، مېرمن هېڅ وخت خپل ځای ته نشي راتلی او هر ټیم به خپل ځان مایوسه احساس کوي. که چېرته تاسو ته خپله مېرمنې ژوند او تاسو ته خپل ژوند ګران وي، نو له دغسې ناوړه کارونو څخه ډډه وکړئ او هېڅکله هم د مېرمنې ازار او هم په خپل ازار مه اخلئ، ځکه چې تاسو که چېرته مخته یاستئ، نو د دغه کار څخه توبه وباسئ او له همیش لپاره یې پرېږدئ، تر څو هم خپله راضي اوسېږي او هم خپله مېرمن او هم الله. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید زموږ او تاسو څخه الله راضي شي. که چېرته الله راضي اوسېږي، نو موږ او تاسې هم راضي یاستو. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.